زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د لندۍ 2 نیټه ده چې د نومبر له 22 سره سمون خوري. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کابل پر امنیه قمندانۍ او ګارنیزیون د ولسمشر د 2 مرستیال نیوکه. حضور ضعیف نیروهای امنیتی در ساحه مراسم دیروز در مسجد باقرالعلوم یک نشانه آشکار از کوتاهی‌هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. د افغانانو پر یووالي د پرون ورځې د برید د قربانیانو د کورنیو ټینګار. د ولسمشر لخوا د ټاکنیزو کمیسیونونو د تازه غړو معرفي. موږ له دوامدارو هڅو وروسته وتوانېدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون کمیشنران د کاملا شفافې پروسې له لارې غوره کړو. له اداري فساد سره د مبارزې د عدلیې او قضایي مرکز په کارونو کې پر مداخلې د روڼتیا سازمان خبرداری. او امریکا او ناټو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدي یم. د ولسمشر 2 مرستیال د کابل امنیه قمندانۍ او ګارنیزیون د تېرې ورځې د پیښې په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورنوي. سرور دانش وایي خلک د دې مراسمو د امنیت په ټینګښت کې ناغېړي نه مني او له حکومت څخه غواړي چې دغه پیښه وڅېړي. اخوا د افغان حکومت مشران وایي چې ترهګر په جوماتونو او مذهبي مراسمو باندې په برید سره هڅه کوي د خلکو ترمنځ نفاق رامنځته کړي. ولسمشر غني د عاشورا د 40مې پر مراسمو د ځانمرګي برید په غبرګون کې دغه راز بریدونو موخه د خلکو ترمنځ نفاق رامنځته کول ګڼي او ټول افغان یووالي ته رابولي. با اطمینان میگویم که وحدت مردم ما استوارتر از آن است که دستخوش این نیت‌های شوم و دسیسه‌های شیطانی گردد و مطمئن هستیم که به توفیق خداوند جل شانه و به کوری چشم دشمنان این ملت وحدت میان همه مذاهب و اقوام افغانستان همچنان پایدار و استوار خواهد ماند. خو د ولسمشر 2 مرستیال دا برید بشري جنایت بولي او دغو مراسمو د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو پر ناغېړۍ سخته نیوکه کوي. وقوع چنین رویدادها و حضور ضعیف نیروهای امنیتی در ساحه مراسم دیروز در مسجد باقرالعلوم یک نشانه آشکار از کوتاهی‌هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و واقعا به سوالات مردم در این زمینه پاسخ داده شود. اجرایی رئیس هم ټینګار کوي خلک به دښمنانو ته اجازه ورنکړي چې د دین او مذهب په نوم په دوی کې نفاق رامنځته کړي. دا جنایت چې د داعش تر نامه تر سره ورسید دا د افغانستان د ملت په مقابل یو حمله و، یو تعرض و او یو جنایت و او هدف او موخه یې دا و او دا دی چې خدای ناخواسته د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه، نفاق، د دین، د مذهب، د ژبې، د سمت او نورو نومونو په نامه رامنځته کړي. خو د دغو مراسمو د امنیت په ټینګښت کې د ناغېړۍ کوونکو په اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات څه دي؟ په پلازمینه کې د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو پر ناغېړۍ تل نیوکې شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی دولتي چارواکی د کابل د پولیسو د مشرتابه پر بې پامۍ نیوکه او د دې موضوع پر جدي څېړلو ټینګار کوي. په کابل کې د تېرې ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو کورنۍ حکومت د خلکو د امنیت په نه ټینګښت تورنوي. دغه کورنۍ له حکومته غواړي چې د خلکو ژوند خوندیتوب د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې راولي. اخوا داسې باورونه شته چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د ترفیقي د رامنځته کولو لپاره په داسې بریدونو لاس پورې کوي. اخوا یو شمېر دیني عالمان ځانمرګي بریدونه د اسلام د مقدس دین په خلاف
عمل بولي. د حسیني پر ویرجنو د بریدونو زیاتوالی تر ډیره د افغانانو ترمنځ د نفاق د رامنځته کېدو لپاره هڅې ګڼل کېږي. خو د باقر العلوم پر جومات د شوي برید د قربانیانو کورنۍ وایي دا ډول بریدونه نشي کولی افغانان سره بیل کړي. اخوا دیني عالمان دا ډول بریدونه په کلکه غندي. د دغه کس 2 شپږ او 12 کلن وروڼه د ځانمرګي بریدګر په څومترۍ کې وو. بعد از 20 سال خدا اولاد نداد. بعد از 20 سال خونه حسین گرفت، دکتر رفت، دیگر رفت، 2 بچه خدا داد. آرزو شدیم بزنی ظالمای خدا نادرست گرفت. هر دو کسی رو ورسه کن بردیم اونجا دفن کردیم. خدا یاره در قذب گرفتار کنه. هغه څه چې د قربانیانو کورنۍ له امله ځورېږي د ملکي خلکو د امنیت په ټینګښت کې د حکومت بې پامي ده. له دې پیښې یوه ورځ وروسته تر اوسه هم په جومات کې ویره خپره ده او د وینې بوی ترې راپورته کېږي. دا د قربانیانو بوټونه دي. نجیب د خپل 11 کلن ورور د بوټانو په لټه کې دی چې په دې پیښه کې وژل شوی دی. چپلی از برادرم بود، مجید آمد، شهید 13 ساله بود. بسیار دوستش داشتم، بسیار. د دغه کس د خور زوی چې 11 کلن و د قرآن کریم د زده کړې لپاره هره ورځ له ښوونځي څخه جومات ته ورته، خو په دې پیښه کې ووژل سو. له هغه یوازې د ښوونځي دغه بکس پاتې دی. جان داشت ولی صورتش سوخته بود، پاهاش گوشهاش اصلا پاچیده بود به هم، یعنی استخواناش معلوم میشد. ځینې کسان دغه ورځ بریدونه د یو شمېر هېوادونو لخوا فرقه‌ایي جګړو ته د لمن وهلو لپاره ګڼي. کشورهای بیرونی به خاطر یک سری منافع خودشان در افغانستان آمدن، میدان جنگ جور کردن افغانستان را و میخوان تصفیه حسابهای مذهبی، قومی و نژادی خودشان را در افغانستان امتحان بکنن. خو آیا د اسلام دین د لارښوونو پر اساس د بې ګناه خلکو وژل روا دي؟ بر اساس آموزه های دینی و آیات و روایات بسیار فراوان کشتن انسان بیگناه بزرگترین معصیت و گناه است. په تیره څه د پاسه یوه میاشت کې دا په هیواد کې د عاشورا پر مراسمو 3م برید دی. په دغه پیښه کې هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسېدلی او ویل کېږي یو شمېر بېوزله کسان چې د خیرات اخیستو لپاره جومات ته ورغلي وو د پیښې قربانیان سول. د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو په اړه د حکومت د مشرانو ترمنځ له ډیرو خبرو اترو وروسته ولسمشر بالاخره په 2 فرمانونو کې د یادو کمیسیونونو غړي معرفي کړل. ولسمشر وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړي په غوراوي کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. خو نوموړي ټینګار کوي چې یاد کمیشنران باید د سیاسي قومي فشارونو لاندې رانشي. اخوا اجرایه رئیس وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو ټاکل د افغان حکومت د مشرانو د ژمنو د عملي کېدو نښه ده. له 13 میاشتو وروسته د ملي یووالي حکومت دغه کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نویو غړو په توګه غوره کړل. نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشي، ملیحه حسن، وسیمه بادغیسي، محاذ الله دولتي، رفیع الله بیدار او ګلاجان بدی سیاد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نویو غړو او غلام دستگیر هدایت، عبدالبصیر فایز، غلام رضا روحانی، همیرا حقمل او عبدالعزیز آریایی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د نویو غړو په توګه لوړه وکړه. ولسمشر د نوموړي کمیسیون پر خپلواکۍ ټینګار کوي، خو وایي کورني او بهرني بنسټونه به د دغو کمیسیونونو پر کار څارنه وکړي. موږ له دوامدارو هڅو وروسته وتوانېدو چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو د کمیسیون کمیشنران د کاملا شفاف پروسې له لارې غوره کړو او په دې ډول د انتخاباتو په لور یو ډېر مهم ګام واخلو. د ملي یووالي حکومت د موافقې له مخې په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راستل او د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو غړو ګمارل د حکومت له لومړیتوبونو څخه و چې بالاخره یوه دغه ژمنه عملي شوه. یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی که انجام اصلاحات انتخاباتی بود و در این راستا تعیین کمیشنران انتخاباتی امروز عملی میشه. خداوند سپاسگزار هستیم. در حالی که در شرایطی که افغانستان قرار دارند همه مردم افغانستان و همکارای بین المللی ما از ما توقع دارند که با وحدت، با همکاری و با همدستی و همیاری برنامه ها را پیش ببریم و چالش هایی را کشور ما با او مواجه است
با او مقابله کنیم. د ولسمشر دویم رسال په ټاکنیز نظام کې پر اصلاحاتو او د برېښنایي تذکرو پر ویشلو ټینګار کوي. وایي د کمیسیونونو نوي غړي باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره تیاری ونیسي. تنظیم طرح جامع حوزه های انتخاباتی و تهیه تقویم انتخابات و تعیین تکلیف کارت های رایدهی و ثبت نام رای دهندگان تدابیر لازم را برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه برای ولسی جرگه و شورای ولسوالی های افغانستان اتخاذ نمایند. په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو راوستل، له فساد سره مبارزه، د امنیت ټینګښت، د کاري زمینو برابرول او د بېوزلۍ کمول د ملي یووالي حکومت له ژمنو وې چې یوه دغه ژمنه له 2 کلونو وروسته عملي شوه. د روڼتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې تر اوسه هم د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز په چارو کې د سیاسي مداخلو خطر شته. د دې سازمان په وینا اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د فساد د لسګونو دوسیو څخه په یو شمېر کمو او مشخصو دوسیو کار کوي چې دا په افغانستان کې اداري فساد په وړاندې د مبارزې په چارو کې د لاسوهنې نښه دي. اخوا لویه څارنوالي دغه خبره بې بنسټه بولي او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز خپلواک کار باندې ټینګار کوي. تر اوسه هم له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د لارې په لومړي سر کې دی چې پر دغه مرکز د نه خپلواکۍ تور لګول کېږي، هغه هم د یو معتبر بنسټ لخوا. د روڼتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې د اړوندو ادارو د همغږۍ پر اړتیا ټینګار کوي. کله چې د اداري فساد سره د مبارزې 10 اداري فعالیت ولري، د کاري لاسوهنې په شان ستونزې به موجودې وي، او کله چې 2 یا 3 بنسټونه پر یوه موضوع کار کوي، دغه ستونزې رامنځته کېږي. له اداري فساد سره د مبارزې په کار کې د فعالیت کوونکو پر کړنو د څارنې لپاره د یوه نوي کمیسیون په تیره بیا له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کېدل د روڼتیا د نړیوال سازمان له غوښتنو څخه دي. تصمیم گرفته میشه که کدام پرونده ها را مرکز عدلی و قضایی ببینه و کدام پرونده ها را نبینه. این مداخله سیاسی در کار قضا و این کار است که باید صورت نگیره و وقتی میتونیم که جلوگیری ازی بکنیم که نظارت مستقل از کار از اینا صورت بگیره. له بلې خوا لویه څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په کار کې سیاسي لاسوهنه نه مني. کدام کسی مداخله در اجراعات ما نداشته و اداره څارنوالي هم به هیچ وجه به هیچ شخص به هیچ عنوان بر کسی اجازه مداخله را نمیده. تر اوسه له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د اداري فساد د دوسیو په اړه یوازې 2 اعلاني محاکمې ترسره کړي دي. تمه کېږي چې ډېر ژر نورې دوسیې هم د لوی څارنوالۍ لخوا نوموړي مرکز ته ولېږل شي. اوس هم لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم موږ مه هېروئ. بیا هم ښه راغلاست. د کابل د اومي حوزې امیر تېره ورځ د بډ اخیستو په تور ونیول شو. د پولیسو دغه مشر د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست له لوري تېره ورځ له غرمې مخکې د 50,000 افغانیو بډ اخیستو په تور ونیول شو. خیرالدین سیاد چې د ډګروالۍ رتبه لري 7 میاشتې مخکې د اومي حوزې د امیر په توګه په دنده وګمارل شو. د کورنیو چارو وزارت دا مني چې د کابل د پولیسو د اومي حوزې امیر د 50,000 افغانیو رشوت اخیستو په تور د وزارت د درنو جرمونو د ریاست لخوا نیول شوی، خو نوموړی وزارت په دې اړه جزئیات نه ورکوي. قضیه همچنان در حال بررسی است و ما خب یکی از بخش از کارهای وزارت مداخله است که با فساد مبارزه بکنه. این نهادهای ما که مسئولیت بررسی قضیه ها را داره، اونا کار میکنن. د پولیسو د اومي حوزې امیر له 7 میاشتې راهیسې د دې حوزې د امیر په توګه دنده ترسره کوله. اشخاصی که دارای رتبه جنرالی و یا که در بحث جنرالی کار بکنن، در صورتی که اشخاص مرتکب قضای فساد اداری میشن، رسیدگی به قضیهشان از صلاحیت‌های مرکز عدلی و قضایي مبارزه فساد اداری است. په تیرو 2 میاشتو کې د درنو جرمونو د څېړنو ریاست 2 لوړپوړي افسران د بډو اخیستو په تور نیولي دي. بزرگترین فاصله بین ملت و دولت ایجاد شده، همه
و دلیل از این است که دولت نمیتواند تا به حال حتی جلب کسایی را که رشوه‌ستانی میکنند و از بدن خودش هستند او را بگیره. لا دې مخکې یو څارنوال چې د جنرالۍ رتبه یې لرله د بډو اخیستو په تور نیول شوی و. د کلو او پراختیا وزارت شمیرې ښایي چې د کلیوالو سیمو 81% اوسېدونکي تشنابونه لري چې له دې ډلې 88% د پخوانیو مروجو تشنابونو څخه ګټه پورته کوي او 19% په آزاده فضا کې خپل مشکل هواروي. د کلیو پراختیا وزیر وایي 58% کلیوال د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. اخوا د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو او د میندو د مړینې علت د پاکو اوبو او تشنابونو نشتون بولي. د کلیو د پراختیا وزیر د حفظ الصحې په غونډه کې وایي تر اوسه هم د افغانستان 19 سلنه وګړي د تشنابونو پر ځای له پرانیستې فضا کار اخلي. مطابق با آخرین ارقام ارائه شده از طریق ارزیابی شرایط زندگی افغانان که از طرف احصایه مرکزی کشور در سال 2014 را اندازه گردید 81% نفوس کشور یک نوع از مدرسه ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. این رقم 1% بلند را در مقایسه با کشورهای همسایه تشکیل می‌دهد. تا هنوز در بسیاری از مناطق کشور و حتی شهرهای بزرگ تامین آب و شویدنی صحی و صحی محیطی به عنوان یک پریار باقی مانده است که عمده‌ترین دلایل آن را میتوان قرار ذیل شمرد. بی‌توجهی در تدوین پالیسی‌ها، عدم مسئولیت پذیری در گذشته، عدم موجودیت برنامه‌های مدون، فقر شدید و نبود امنیت را جستجو نمود. له بلې خوا د عامې روغتیا وزیر وایي د هیواد 88 سلنه وګړي روغتیایي او خوندي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. حدود 6.2% وفیات نزد اطفال کمتر از سن 5 سببش اسهال است و این سال از سبب عدم موجودیت دسترسی به افضلسه مناسب و آب آشامیدنی می باشد. متاسفانه عدم دسترسی زنان و دختران و اطفال به آب پاک، دستشویی و رفع حاجات در شهرها و قصبات و حتی مکاتب بزرگترین معضل اجتماعی ما را تشکیل می دهد. د پوهنې وزیر هم وایي په هیواد کې 83 سلنه ښوونځي روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یکی از سهولت‌های لازم و ضروری برای مکاتب وجود آب آشامیدنی صحی و فراهم نمودن سهولت‌های حفظ الصحه است. بر اساس احصایه وزارت معارف تنها 47% از مکاتب از این تسهیلات برخوردار است. له تشنابونو استفاده د پاکو اوبو څښل او د شخصي حفظ الصحې په تیره بیا په اوبو او صابون سره د لاسونو مینځلو ته پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه کمولی شي. د مالیې وزارت وایي د روغتیایي اسانتیاوو د برابرولو لپاره مالي ستونزې نشته. دو سال قبل مشکلات مالی وجود داشت، اما میتونیم بگیم که ما به او اندازه مشکلات مالی روبرو نیستیم. حداقل به این قسمت میتونیم که با حمایت همکارای بین‌المللی کارهای اساسی و بنیادی را انجام بدیم. په دې غونډه کې د لارې نقشه برابریږي څو د هیواد ټول وګړي تر 2025 میلادي کال پورې صحي تشنابونو او پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. د کلیو د پراختیا وزارت وایي دغې موضوع ته د ولسي تړون په پروګرام کې ځای ورکړل شوی دی. اوس هم لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا هم موږ مه هېروئ. بیا هم ښه راغلاست. وسلوال طالبان په ننګرهار کې د کانال ریاست د باغونو او ځمکو له حاصلاتو په ښکاره ډول باج اخلي. د یاد ولایت قومي مشران او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د زرګونه جلبه ځمکو او باغونو له حاصلاتو په ښکاره ډول باج اخلي او دا د جګړې د دوام لپاره ښه مالي سرچینه ده. د ولسي جرګې غړي له حکومته غواړي چې پر وسلوالو طالبانو دا ډول مالي سرچینې وچې کړي. حکومتي چارواکي هم مني چې وسلوال طالبان د کانال ریاست پر ځمکو او باغونو حاکم دي. بټي کوټ هغه ولسوالي چې د کانال د دې فارمونو له ځمکو او باغونو وسلوال طالبان په ټولو حاصلاتو کې باج اخلي. د ننګرهار د قومي مشرانو او ولایتي شورا غړو په وینا د کانال په زرګونه جریبه ځمکو او باغونو وسلوال طالبان حاکم دي او باج ترې اخلي چې دا د دې ډلې د جګړې د دوام لپاره په دې ولایت کې لویه مالي سرچینه ده. دا ټول طالبان په اجارو ورکوي، هلته هغوی خپل د کانال رئیس لري، مدیران لري، لاره فارمونه بیل بیل هم د هندوانو نه د خټکو نه او د غنمو نه خپل مکمل چې څه مطابق د اصولو خپل دغه تر اخلي
پیسې ترخلي هماغه شکل ټیکس یا اجاره چې کوم دولت ته ورکول کېږي هماغسې باید طالبانو ته هم نه یوازې په بټي کوټ کې بلکې په ډېرو ساحو کې دا خبره شته ده. د ولسي جرګې غړي له امنیتي ادارو غواړي چې د کانال باغونه او ځمکې دې د طالبانو له حاکمیته خلاصې کړي څو مالي سرچینې وچې شي. په هغې باندې جدي کار شوی او کار په روان دی په دې خاطر باندې چې د هغوی د جګړې تمویل اکثره د دغسې د پروګرامونو نه لکه د دې نه د بعضې معدنونو نه دوی حکومت سره پلان شته چې موږ په دوی باندې دغه خپل مالي اعداد ودرو. حکومتي چارواکي هم د ننګرهار کانال ریاست پر ډیری ځمکو او باغونو د وسلوالو طالبانو حاکمیت او باج اخیستنه په زغرده مني. د 3 کاله ځمکې توضیح شوي ازادانه ښه دولت هغه پې خبر د مخې څوک نشي نیولی. زیتون باغونه لکه زه تعمیر یم د ما په حضورداشت کې په زوره جبري دی کرل که هر څومره دی سره موږ خبره کوله دی به ویل ستاسو د موږ مامورین هستئ دلته چې راځئ تاسو به د موږ رسوخات او د موږ هغه وایئ. چارواکي خبر ورکوي چې د کانال ریاست اړوندو ځمکو کې به د نامنۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي. موږ به په دې اړه تدابیر ونیسو خو تر دا مهاله د باج اخیستنې یا کومه بله ستونزه له موږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې او په منظم ډول چارې ترسره کېږي ولې ځینې سیمو کې به امنیتي ننګونې وي چې دا په دومره لوړ کچه باندې نه وي. باورونه دا دي که پر وسلوالو دا ډول مالي سرچینې وچې شي نو د جګړې پر کمزورۍ ژوره اغېزه کوي. اوس هم لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیا هم موږ مه هېروئ. بیا هم ښه راغلاست. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اوسېدونکي په یادې ولسوالۍ کې د پراختیایي کارونو غوښتنه کوي. دوی پر ځایي چارواکو نیوکه کوي چې تر دې مهاله یې په دلارام ولسوالۍ کې د ښوونځیو او کلینیکونو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اخوا د دلارام ولسواله د یادې ولسوالۍ د پولیسو د کم تشکیل په اړه اندېښنه لري او وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې تر 500 لږ پولیس لري. د کندهار هرات پر لویه لار پرته د دلارام ولسوالۍ د وروستیو کې له امنیتي ننګونو سره مخ ده. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي د طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي ترڅنګ په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو پر نشتون هم نیوکې کوي. د دوی په خبره ولایتي ادارې د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو د غوښتنو سره سم پرمختیایي کارونه نه دي ترسره کړي. امنیت پر د حکومت په وطن کې امنیت راولي. دوهمه مرحله دغه ده چې د خوارو غریبو بیچاره سره کومک نه شوی. درېیمه مرحله ده چې معرف کمزوری دی. مکتبونه خو بیخي نه سرسي هماره ده خبره نه میز لري نه چوکۍ لري هغه همداسې نه ورته رسېدګي سم نه ورته کېږي نه دی معلم سره څه سمه رسېدګي وشوسي. بل لوري د دلارام ولسوال هم په یاده ولسوالۍ کې د ملي پولیسو پر کم تشکیل اندېښنه شي. د نوموړي په خبره چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره یاد پولیس بسنه نه کوي او نوموړی وایي چې دمګړی د دلارام ولسوالۍ د ملي پولیسو ټول ټال تشکیل 21 تنه دی. 21 نفر د دلارام لپاره هېڅ کفایت نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې اقلا 100 نفره پولیس خو موږ ولرو د دلارام. خو د نیمروز ولایت ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د امنیت ساتنې په برخه کې د ولسي وګړو څخه د مرستې غوښتنه کوي او په یاده ولسوالۍ کې د پرمختیایي چارو د پیلېدو ډاډ ورکوي. زه تاسو ته یوه وعده درکوم چې چې شی د ما په وسه کې او د حکومت په وسه کې هغه به تاسو سره کوي. مطمئن اوسئ. د نیمروز ولایت تر خاشرود ولسوالۍ راوروسته د دلارام ولسوالۍ دوهمه نامه ولسوالۍ ده. وسلوال طالبان اوس هم د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې شتون لري چې کېدای شي لویې لارې ته ګواښونه متوجه کړي. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. پاتې خبرونو ته ادامه ورکوو په ټولنیز نړیواله شبکه کې. په بغلان ولایت کې یوه کورنۍ وایي سره له دې چې د لور د وژل کېدو څخه یې 2 میاشتې تېرېږي خو تر اوسه هم دولت نه دی توانېدلی چې د لور قاتلین یې ونیسي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې لور یې د خاوند کورنۍ وژلې ده خو حکومت د دې د قاتلینو په نیولو کې بې پروایي کوي. دغه کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که د لور قاتلین یې ونه نیول شي نو لاریونونه به وکړي. اخوا د بغلان ولایت پولیس وایي د دې قتل په تور تر اوسه 2 تنه نیول شوي دي. په بغلان ولایت کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي دوام. دغه مور چې 2 میاشتې مخکې یې لور وژل شوې د عدالت غوښتنه کوي. هغه وایي د لور د خسر کورنۍ یې د هغه له وهلو وروسته نوموړې وژلې ده خو تر اوسه قاتلین آزاد ګرځي.
یک مال میگن که دختر گرفته و یک مال میگن که موتر زده و دیگه میگن که والا اون آیتونه تا دیگه دست تو همین شویش میگن آدم خطا انجام میگرده بچه باخته شده. د انجلۍ پلار وایي په بغلان کې زورواکي له قاتلینو ملاتړ کوي. له همدې امله حکومت د دغې نجلۍ د قاتلینو په نیولو کې ناتوانه دي. قاتل ما فعلا میگرده بچه علاقه ده مرده گذاشت دو نفر گشت فرار مثال علاقه ده وانا زور بشو میتیم اما بس نمیرسن اختلاف نمیده اگر باخوز نمیکنه باخوز علاقه نگلشه من میدونم باید کارم کرد. له بل خوا د بغلان د ښځو چارو ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر خلاف تاوتریخوالي زړه بوږنونکي دي. دلیل زیر ما بیشتر در ناحیه‌های اخیری که در ولایت بغلان وجود داره و همچنان مسئله غیر مسئول که در ولایت بغلان در ساحت ناامن اونها فعالیت دارن اینمی از دلایل است که بهش قضای خشونت علیه خانم‌ها بیشتر باشه. خو د بغلان پولیس وایي د دغې پېښې په تړاو څو تنه نیول سوي دي. په تېرو لسو ورځو کې دا په بغلان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه پېښه ده. له دې مخکې د یوې 15 کلنې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې پر لور یې تېری سوی دی. د بدخشان ولایت تګاب ولسوالۍ د طالبانو له شتونه پاکه شوه. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په څو ورځنیو عملیاتو کې د طالبانو له شتونه پاکه شوې ده. اخوا د بدخشان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو د بیا حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي پوستې جوړې کړي. د بدخشان په لویدیځ تګاب ولسوالۍ کې د ترهګرو د فعالیت لپاره مناسب ځای. تګاب د دغه ولایت له یمګان او کشم او د تخار له فرخار او ورساج ولسوالیو سره پوله لري. ترهګر له ډېرو کلونو راهیسې توانېدلي چې د دغه ولسوالۍ کابو 80 سلنه خاوره ونیسي او له دې ځایه تشکام او کشم ولسوالۍ وګواښي. اوس د بدخشان سیمهیز چارواکي له طالبانو څخه د دغه ولسوالۍ د پاکولو خبر ورکوي. شما بهتر میفهمین که از طریق کوتل آلدخ ولسوالی تگاب به ولسوالی یمگان راه داره و اینا از اون طریق خدا به یمگان رساندن و ولسوالی تگاب به شکل کامل تصفیه شد، تلاشی شد و نیروهای امنیتی در اونجا جابجا شدن. له بل خوا افغان پوځیان وایي ژمني عملیات پیل کړي او ټاکل شوې ده له تګاب ولسوالۍ وروسته په وردوج، یمګان او د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم عملیات پیل کړي. برنامه بعدی در سرتاسر بدخشان نیروهای امنیتی بدخشان برنامه دارند. برنامه بعدی بالای وردوش خواهد بود. انشاءالله ما سر پلانش کار کرده رایستیم و در عنقریب انشاءالله شما در جریان جزئیاتش قرار میدیم. د بدخشان ولایتي شورا په بدخشان کې د افغان ځواکونو له هڅو ستاینه کوي. این فصل یک فصل بسیار مناسب خوب است که حتی طالبان بدون از اینکه مقاومت بکنن و به بسیار حرکت نیمکانه‌ای که دولت داشت وزارتان از دولت تصرف بکنه. د بدخشان تګاب ولسوالۍ په داسې حال کې له ترهګرو پاکه شوې چې له څه د پاسه یو کال راهیسې طالبانو یمګان او وردوج ولسوالۍ د خپل فعالیت په مرکز بدلې کړي دي. د ښځو چارو وزارت په هرات ولایت کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 7 سلنې کموالي خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیاله وایي شمېرې ښایي د تېر کال په پرتله سږ کال په هرات ولایت کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوي دي. اخوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې سږ کال د تاوتریخوالي ډولونه د تېر کال په پرتله اندېښنوونکي دي. د ښځو چارو وزارت 3 ورځنی پروګرام پیل کړی تر څو په هرات کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه او څرګندونې وڅېړي. په دغه پروګرام کې د دغو ننګونو د لرې کولو پر لارو چارو هم بحث وشو. خو داسې ښکاري چې سږ کال په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لږې وې. د ښځو چارو وزارت مرستیاله په هرات کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د 7 سلنې کمښت خبر ورکوي. با سطح هرات 7% کاهش پیدا کرده و همونطور به سطح مرکز ارقامی که با تناب وزارت امور زنان ثبت است کاهش نشان میده. تقریبا 10% کاهش نشان میده. د هرات د ښځو چارو رئیس وایي تېر کال په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 400 پیښې ثبت شوې وې خو سږ کال دا کچه کمه شوې ده. این کاهش هم که آمار خشونت نشان میده. البته این آماری است که در کمیسیون من خشونت ولایت هرات به ثبت رسیده. یک تعداد از اینها در حال بررسی هست. خود شما میفهمید که یک شکایت خشونت محسوب نمیشه تا زمانی که طی مراحل نشه دوسیه ازی و تثبیت نشه که واقعا قضیه خشونت بوده. خو د مدني ټولنې او ولایتي شورا یو شمېر غړي د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په نوموړي ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نه دي کم شوي.
در یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم و متاسفانه بیشترین تاثیر بر زنان داشته. من فکر می‌کنم که خشونت‌ها همچنان به قوت خودش باقی است. من موافق هستم که ناامنی باعث از این شده که آمار خشونت‌ها بر علیه زن‌ها زیادتر بره، بالا بره، خودکشی‌ها زیادتر شده، قتل‌های زن‌ها زیادتر شده، عدم رسیدگی به حقوق زنان بسیار کمتر است. که څه هم له دې مخکې د ښځو پر خلاف تاوتریخوالي په کلتور او دین پورې اړوندې بلل شوي وي، خو یو شمېر کارپوهان وایي دغه رازپېښې د انسانانو له فطرت سره اړیکې لري. خشونت علیه زن وابسته به دین، آیین، فرهنگ خاصی نیست و متعلق بسیار جا که داد میزنه از فقر و مثلا بیسوادی و بیدانشی است. این هم نیست. این یک روند طبیعی در درون همه موجودات زنده است. چه انسان باشه چه حیوانات غیر انسانی. هغه شمېرې چې د ښځو چارو وزارت یې وړاندې کوي د هېواد په نورو ولایتونو کې د ښځو پر خلاف تاوتریخوالی 10 سلنه کم شوی، خو دا کچه په هرات کې 7 سلنه ثبت شوې ده. په بغلان ولایت کې د واورې اورښت د دې سبب شو چې د دې ولایت اوسیدونکي ناامني هېره کړي او خوښۍ او خوشحالۍ وکړي. د دوشنبې د سهار په لومړیو ساعتونو کې واورې شمالي ولایتونه سپین کړل. د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د واورې د اورېدو هرکلی کوي او ژمی لوبې کوي. دوی وایي واوره په خپل سپین رنګ سره د سولې پیغام لري او هیلهمند دي چې د واورې په اورېدو سره جګړه په دغه ولایت کې پای ته ورسیږي. د روان کال لومړۍ واوره د هېواد په ډېری شمالي ولایتونو کې وشوه. په بغلان کې د واورې اورېدل د دې لامل شول چې د دې ولایت اوسېدونکي جګړه او ناخوالې هېرې کړي. برفباری که امروز در شهر پلخمری ولایت بغلان شده بسیار خوش هستیم و همچنان از دولت مردای خود تقاضای از را داریم که مواد سوخت بهای سوخت ارزان بسازه. ضمن از اینکه ما بسیار خوش هستیم ولی این خوشی خود با غم تمام از عزیزای خود از فامیلای خود که در این آب و هوای سرد حتی چوب سوخت ندارند در خانهشان ما بسیار زیاد متاثر هستیم. هغه ځوانان چې د واورې په ورځ خوښي کوي وایي واوره د سولې پیغام دی او هیلهمند دي له دې وروسته په نوموړي ولایت کې جګړه ونه شي. برف هم همچنان نمونه ای از صلح و خوشبختی است چون رنگ سفید داره. آرزو میکنم این رنگ سفید برف کینه و کدورت از دل همشهریان از دل تمام مردم افغانستان دور کنه. بسیار خوش هستیم و ایره به فال نیک میگیریم و خدا کنه که برف اولین برف نباشه در زمستان. د بغلان ډېری اوسېدونکي چې په کرنیزو چارو بوخت دي د واورې اورېدل د خپلو کروندو لپاره ګټور بولي. دا کورني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه. اوس هم له هېواد څخه بهر څو خبرونه. که روسیه د ناټو امریکا متحده ایالتونو له لوري وګواښول شي نو په اروپا کې به د هغوی نظامي تاسیسات په نښه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناټو په پراختیا او په دې سازمان د امریکا له پراخ نفوذ څخه په اندېښنه کې دی. نوموړی وایي د ناټو امریکا د اقداماتو پر وړاندې به ورته عمل وکړي. اخوا د امریکا متحده ایالات د بالتیک په سمندرګي کې د روسیې له لوري د توغندیو له ځای پر ځای کېدو په نیوکې سره وایي چې دغه کار د اروپا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د اوکراین په اور کې نوم مستند کې وایي د ناټو له پراختیا سخت اندېښمن دی. دی وایي چې روسیې ته څیرمه د ناټو د اډو د جوړېدو رول ډېر مهم نه دی. هغه څه چې روسیه اندېښمنه کړې ده پر ناټو د امریکا نفوذ دی. کله چې یو هیواد د ناټو غړیتوب ترلاسه کوي د امریکا متحده ایالتونو په څېر د لوی هیواد د فشارونو پر وړاندې مقاومت نشي کولی او وروسته په دغه هیواد کې د توغندیز ډال، پوځي اډې او نویو توغندیو په څېر څیزونه راښکاره کېږي. خو روسیه به خپلو پولو ته نږدې د ناټو د اډو د زیاتېدو پر وړاندې څه وکړي؟ موږ باید متقابل اقدامات ولرو، یعنې باید د خپلو توغندیو نښه هغو تاسیساتو ته برابره کړو چې زموږ په آن ګواښي مو. بل پلو روسیې د ناټو د غړو پولند او لیتوانیا پولې ته نږدې د کالینینګراد په سیمه کې د سکندر او S-400 پرمختللي توغندي فعال کړي دي. د امریکا متحده ایالتونه د روسیې دغه اقدامات اړین نه بولي او پر دغه کار سخته نیوکه کوي. په کالینینګراد کې د سکندر او S-400 توغندیو ځای پر ځای کېدل د اروپا امنیت بې ثباته کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکا متحده ایالتونو او روسیې ترمنځ
د کریمې د ټاپو وزمې او د سوریې د جګړې پر مسلو اختلافونه زیات شوي دي. اسرائیلي سرتیرو د اردن سیند په لویدیځه څنډه کې یو فلسطینی وواژه. د اسرائیلو د پوځ وایاند وایي دغه فلسطیني وګړي غوښتل د چړې په مرسته پر اسرائیلي سرتیرو برید وکړي، خو دغه ادعا د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا رد شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو کې داعش او القاعدې شبکې له لوري د احتمالي بریدونو له ترسره کېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په اروپا کې د امریکایي وګړو څخه غوښتنه کړې چې له ګڼې ګوڼو څخه د کرسمس په مراسمو کې د له ګډون څخه ډډه وکړي. د پاکستان د PIA هوایي شرکت یو الوتکه وروسته له هغې د انګلستان په منچستر کې بیړنۍ ناسته وکړه چې تشنابونه یې بند شول. دغه الوتکه چې د کاناډا له تورنټو څخه د پاکستان لاهور ښار ته روانه وه، وروسته له هغې یې بیړنۍ ناسته وکړه چې تشنابونه یې د مسافرو لخوا د لوټې د کارولو له امله بند شول. د دې شرکت رئیس له مسافرو غوښتي چې د تشناب له کارولو مخکې اړوندو نښو ته پام وکړي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د پلازمینې کابل په ختیځه دروازه کې به د څارنې د برقي سیستم په لګول کېدو سره د ترانسپورټ وزارت عاید کابو 2 برابره شي. د ترانسپورټ وزارت سرپرست وایي چې د دې وزارت د عوایدو د تالا ترغه کېدو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې د څار مرکزي سیستم لګوي چې د دې په فعالیدو سره به د ترانسپورټ وزارت د ځمکني ترانسپورټ عواید ډیر شي. د پلازمینې په ختیځه دروازه کې د څارونکي مرکزي سیستم په نصبولو سره به د ترانسپورټ وزارت کارکوونکي دا وړتیا ومومي چې په دغې دروازه کې د ځمکني ترانسپورټ د عوایدو پر راټولولو جدي څارنه وکړي. دغه وزارت سرپرست وایي هڅه کېږي ډېر ژر د پلازمینې په درېیو نورو دروازو کې هم له دغه سیستم نه کار واخیستل شي. هدف این دروازه ای هست که ما یک احصایه دقیق از وسایطی که داخل کابل میشه و از کابل بیرون میشن داشته باشیم و به می ترتیب به خاطر جمع‌آوری عواید ما در اخیر روز محاسبات دقیق خود داشته باشیم تا عواید از درک تکس های ترانسپورتی به صورت شفاف جمع‌آوری شود. اخوا د پلازمینې په ختیځه دروازه کې د ترانسپورټ چارواکي مني چې تر دې مخکې په دې دروازه کې د ځمکني ترانسپورټ د عوایدو یو برخه له لاسه وته. مامورین ما به طول 24 ساعته دوامدار کوشش میکنیم که عواید ما زیاد پیدا کنه، عواید ما اضافه شود و ما هم به طور شفاف و پاک که شامل دیتابیس شود. بلخوا یو شمېر موټر چلوونکي د کابل په ختیځه دروازه کې د عوایدو د راټولولو د بهیر پر معیاري کېدو په خوښۍ سره وایي حکومت باید د لویو لارو په اوږدو کې په ناقانونه توګه د پیسو د اخیستو مخه ونیسي. دا هغه دومره پیسې لکه 100 روپۍ اخلي ګاډي په حساب باندې ودا یې مونږ اړه ده. د پلازمینې په ختیځه دروازه کې د ترانسپورټ د عوایدو د راټولولو لپاره د څارونکي مرکزي سیستم پر نصبولو 300,000 ډالر لګښت راغلی دی او ویل کېږي چې دغه سیستم په کارولو سره به په دې برخه کې د عوایدو پر زیاتېدو سربیره په دې لاره کې په ناقانونه توګه د پیسو د اخیستو مخه هم ونیول شي. د اوبو رسونې او کانالیزاسیون ریاست یو شمېر کارکوونکي په دغه ریاست کې په بې عدالتۍ نیوکه کوي. دغه کارکوونکي وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کارکوونکي په لوړو معاشونو د روابطو پر اساس په دغه ریاست کې ګمارل کېږي. په داسې حال کې چې د دې ادارې پخواني کارکوونکي په کمو امتیازاتو کار کوي. اخوا د اوبو رسونې او کانالیزاسیون ریاست چارواکي د دې ریاست د کارکوونکو د ستونزو په ژر هواري ټینګار کوي. دا د اوبو رسونې او کانالیزاسیون کارکوونکي دي چې د خپلو معاشونو او امتیازونو د کموالي له امله له 3 ورځو راهیسې دلته راټولېږي. دوی وایي چې یو شمېر کسان د دوی د معاشونو په پرتله په څو ځله زیاتو معاشونو سره ګمارل شوي دي خو دوی په کم معاش سره کار کوي. دا کسان خبرداری ورکوي چې که د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي په لاریون به لاس پورې کړي. یک کارمند که 20-25 سال در این آبرسانی خدمت کردم، سر خود سفید کردم، 6 ماه در دوره طالبان معاش نگرفتم، حالا این در گریت 4 کار میکنم و یکی نو میایم من نمیفهمم که اون سند از کجا میاره که من مستر هستم یا من لیسانس هستم در گریت 6 مقرر میشم. نظر بر روابط تنها یک مسئله گریت نیست، تنها یک مسئله معاشات نیست.
کار به اهل کار سپرده نمیشه، حقوق کارمند برش داده صحیح نمیشه. یک نفر ببینی که روز اول مقرر میشه در گریت بالا ماش بسیار انگفت زیاده میگیره و یک نفر دیگه که 30 سال مسلمان سر خود سفید کرده که مسلمان در اینجا زیاد نفرها کار کردن دیدن میبینید. انسانی برخورد بدی داره که لیکی هغه چې لازم ملزوم ده کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. خو د هیواد د اوبو رسونې او کانالیزاسیون ریاست چارواکي د خپلو کارکوونکو د معاشونو کموالی ردوي او ټینګار کوي چې د دغو کارکوونکو د ستونزو هوارولو لپاره به اقدام وکړي. ما کاملا رد میکنیم که معاشاتشان کم است. ما اگر در سایر ادارات دولتی بریم معاشی که ما برای پیاده دفتر بدیم در سایر ادارات و معاش به یک مدیر عمومی تادیه میشود. مثلا معاش یک پیاده دفتر ما 7,500 تا 8,000 افغانی است و در مدیریت های عمومی سایر ادارات برای همچون کارمندا 4,000 تا 5,000 معاش تادیه میشن. معاش های اداره آبرسانی کاملا خوب بوده. ما گپای زیاد رد میکنم. د هیواد د اوبو رسونې او کانالیزاسیون ریاست یوازې په کابل کې تر 500 پورې کارکوونکي لري. دا لومړی ځل نه دی چې د دولتي ادارو کارکوونکي د اړیکو له مخې د کسانو د ګمارلو له امله اعتراض کوي، خو د دوی په وینا حکومت تر اوسه د دوی ستونزې نه دي هوارې کړي. په جوزجان ولایت کې د هوا په سړېدو سره د سوند توکو بیه هم لوړه شوې ده. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په اوسني وخت کې د سوند توکو بیه تر 10 سلنې پورې لوړه شوې ده چې دوی یې د اخیستو توان نه لري. که څه هم د هیواد په بازارونو کې د اوبلینو ګازو بیه د هوا له سړېدو وړاندې مخ پر لوړېدو ده، خو ویل کېږي چې له یوې اونۍ راهیسې سونګ توکو ته د خلکو د اړتیاو په زیاتېدو سره د هر خروار لرګیو په بیه کې تر 500 افغانیو پورې زیاتوالی راغلی دی. د جوزجان ولایت یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې د سونګ توکو د بیو پر لوړېدو په اندېښنې سره له حکومته غواړي چې باید د ګران پلورنې مخه ونیسي. هیچ کارم نداره، تمام سرگردان پیش یک لقمه نان میگرده ولی یک سوق که میره او یک چیزی که میگه او از توان خریداری او بیرون است. حتی هوا میفهم که برف هم باریده بسیار سرد است. زیادتر مردم افغانستان کنه که مشکلات اقتصادی داره دیگه. این مربوط به شهرداری و دولت است دیگه. اخوا په جوزجان ولایت کې د اوبلنو ګازو او لرګیو یو شمېر پلورونکي په دغه ولایت کې د سونګ توکو د بیو لوړېدل اندېښمنونکي بولي. اونطور سال چیز برایشان قدر قیمت تمام نمیشه چون بردانت مردم بسیار آسان چوب میبرند. بلخوا د جوزجان ولایت د ښاروالۍ چارواکي وایي د دغه ولایت په بازارونو کې د ګران پلورنې د مخنیوي لپاره پروګرامونه په پام کې لري. افغانان نرخ‌ها را تمرکز ما به همراه پرسنل خود اشاره میبریم. تمام نرخ‌ها را رسانه‌ها کنترل میکنیم تا که مردم از نرخ‌های بسیار بلند باز هم همراهشان مداخله داریم، نرخ‌های بسیار بلند نبریم. د سونګ توکو د بیو لوړېدل او ټیټېدل د هیواد په بازارونو کې یوه دایمي ستونزه ده، خو سږکال د ناڅرګندو لاملونو له مخې د دغو توکو بیه د هوا له سړېدو وړاندې لوړه شوې ده. په افغانستان کې هر کال په منځنۍ توګه 950,000 ټنه مالوچ راټولیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي د مالوچو د کښت او حاصلاتو په زیاتېدو سره به په هیواد کې د نساجي فابریکو د جوړېدو زمینه برابره شي. دوی وایي دغه وزارت د مالوچو د کښت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. مالوچ یا پخته په هیواد کې له مهمو کرنیزو محصولاتو ده چې د نساجي د صنایعو د پراختیا لپاره مناسبې زمینې برابرې کړي دي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند وایي په هیواد کې د مالوچو د کرلو او راټولولو په زیاتېدو سره به کروندګر مناسب عواید ترلاسه کړي. یکی از مشکلات همین است که پخته بی‌کیفیت، پخته مصنوعی که از مواد کیمیایی ساخته میشه قراره که شنیدیم ضرر زیاد هم داره وارد افغانستان میشه و این در کنار از اینکه بازار آسیب رسانده پخته مصرفی پخته داخلی داخل افغانستان هم تحت شعاع خود قرار داده شده. اخوا ویل کېږي چې اوسمهال د هیواد د اړتیا وړ مالوچو لویه برخه له نورو هیوادونو راوریدېږي. د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان د هیواد د اقتصاد په وده کې د مالوچو مهم رول ته په پام سره وایي حکومت باید په هیواد کې د مالوچو د کرلو او راټولولو پر زیاتېدو سربیره د بېلابېلو ټوکرانو لویې فابریکې جوړې کړي، څو له یوې خوا د کروندګرو عواید زیات شي او له بل پلوه د زرګونو تنو لپاره د کار لارې هوارې شي. باید پنبه‌کارای کشور در این قسمت تشویق کند، تخم‌های اصلاح شده زراعتی را در دستشان قرار بده و از طریق کوپراتیو های زراعتی اینا را کمک و مساعدت کنه تا یا به تولید پنبه تشویق شوند و همچنان زمینه
فروش محصولاتشان از زمینه فروش پنبه را وقتی که یا پنبه تولید میکنه مساعد بسازه. مالوچ د مهمو کرنیزو محصولاتو او د هغو نباتاتو له ډلې دي چې په هېواد کې د کوکنارو مناسب بدیل بلل کېږي. اوس مهال د هېواد په 22 ولایتونو کې مالوچ کرل کېږي او یوازې په بلخ، ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د مالوچو د پروسس فابریکې شته چې د مالوچو د پروسس په برخه کې محدود فعالیتونه لري. زموږ سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. محمد نبی ساحل د بنګلادیش د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د دریم ځل لپاره د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. د هېواد دغه ملي لوبغاړی د کومیلات ویکټوریانس لوبډلې پر وړاندې د چیتاکانګ لوبډلې په لوبه کې 46 منډې وکړې او په پای کې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د بنګلادیش د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د چیتاګانګ ویکنس لوبډلې چې نبی ساحل هم پکې لوبیږي وکړای شول د کومیلا ویکټوریانس لوبډلې پر وړاندې چې د هېواد بل ملي لوبغاړی راشد ارمان پکې لوبیږي بریا خپله کړي. په دې لوبه کې لومړی د راشد ارمان ملګرو د منډو جوړول پیل کړل او د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره یې خپلې سیاري لوبډلې ته د 180 منډو هدف وټاکه چې د دې لوبډلې لوبغاړی خالد لطیف ښه وځلېد او 6 منډې وکړې. پر وړاندې د چیتاګانګ ویکنس لوبډلې لوبه ښه پیل کړه او د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې ټاکل شوی هدف پوره کړ. په دې لوبه کې نبی ساحل د بیټینګ په برخه کې حیرانوونکې لوبه وکړه او 46 منډې وکړې. د دې لوبې په پای کې نبی ساحل د لوبې د غوره لوبغاړي نوم خپل کړ. په کابل کې د نارینه‌و د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دغه 15 ورځنۍ لوبې له وخته د وړاندې ودونو پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د فوټبال فدراسیون د فوټسال د کمیټې په لوبغاړي کې پیل شوي دي. دغه سیالۍ په دوري توګه د هېواد د فوټبال فدراسیون د فوټسال د کمیټې په لوبغالي کې پیل شوي دي. د دغو سیالیو پر لومړۍ ورځ د پیشرفتمن او خراسان لوبډلې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ووتې چې بالاخره پیشرفتمن لوبډلې د 15-3 پایلې سره خراسان لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه. ما خواهش میکنم که از جامعه اداره فدراسیون فوتبال تایم مسابقات را زیادتر بسه تا جوانان بتوانند رشد زیادتر کنند. این مسابقات بسیار خوب است بخاطر صد بازیکنایی که مثلا مخفی هستند استعداد یا پول سرمایه دیگه ندارند در این مسابقات میتونن استعداد خود نشان بدن. بسیار زیاد موثر است. خوبیش است که بعض بازیکناست که در این تورنمنت آمدن اشتراک کردن که از لیاقت‌های بسیار بالای برخوردار هستند. دغه لوبې له وخته د وړاندې ودونو پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د پلازمینې د اتو غوره لوبډلو په ګډون پیل شوي چې 15 ورځې به دوام ولري. زموږ د نن شپې خبري ساعت په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا مو په پاک څښتن ته لاس سپارم.